تېره شپه چې پاکستان میچ ویلو په ساوث افریقا باندې ډېرې ورانې ماتې وخوړلې بیا څه فکر دی هغې باندې؟ والله بس داسې وایي چې هر جیت خو وي که نه نو دا خو بای چانس ګیم دی بس کله هغې ګټلې او کله پاکستان ګټلې لکه دا خبرې ورپسې کوي خبرې کول ورپسې نه وي ځکه چې دا په میدان پته لګي چې دا کله میدان ته وشي بیا سړي ته پته لګي دا په سړي ډېر غټ پرشر دی نو دې ته څه دغه نشته بس دا هر جیت خو وي کله پاکستان ضرور خو نه چې پاکستان یو ګټي پاکستان دا ورلډ کپ نیسي ته پرې خفه یې؟ نو خفه خو پرې ځکه یو چې ملک دی که نه خپل پاکستان دغه خو به کې که نه یار خامخا خفه خو پرې یو ځکه چې بهر شو بس مثال ته وایې چې پته په میدان لګي که نه نو هغوی خو میدان ته اوس پته یې ولګېده بس پته خو یې ولګېده چې بېلو بهر شو بس ټیم نه خو بهر شو بس ورلډ کپ لکه یو ځل نه که نه یو ځل یې پیله بیا پیله بیا پیله په څلورم ځل باندې پیله نو والله بس دې کې څه ووایو یاره بس دې چې اوس داسې موږ ووایو چې دا میچ یې خرڅ کړی دی بیا هم نشو ویلی داسې که نه خو لکه ګیم په خپل کړی او چې ګیم ته موږ وکته که نه نو 9 وکټ یې پړه شوي وي او چې رنز 7 رنز هم پاتې وو که نه اخري وکټ هم وه نو ګیم یې ډېر سخت کړی و که نه ورسره نور خو بس کلاړیان داسې یي ځینې کلاړیان دي بس ځینې وچلېږي ځینې ونه چلېږي نو بس ما ته خو شته پکې بس هر جیت خو وي مخکې به پکې دا خبره ډېره زیاته کېدله اوس یې دا کومه خبره وکړه خلکو وي چې دا میچ فکس شوی دی مطلب د ملک چې کوم اعلی چارواکي دي دوی پیسې اخیستې او میچونه فکس کړي دي که نه لکه نن سبا خو هغه افوا هم نشته دی بیا څه وجه ده نو والله بس بیا د کلاړیانو نه پاتې ده بس بیا خو یا خوراک نشته یو بل داسې دلچسپ نشته دی ځکه چې خامخا نو بال هم پکار دی بیټینګ هم پکار دی چیس پکار دی که نه اوس اوپنینګ له چې راوځي وروره اوپنینګ نه چلېږي دواړه وکټ یې وروره بیا اوپنینګ وکټ چې کمې دي هغه یا 30 رنز یې کړي یا 40 رنز کړي زموږ د پاکستان اوپنینګ خراب شوی ډېر زیات ته وایې چې ښه خوراک پرې نه کېږي زموږ د ملک نیم په نیمه بجټ خو دوی خوري نو بس دونه ډېرې پیسې پرې لګي ښه خوراکونه خو ټول دوی وکړل دا د موږ غریبانان راځو دې خوا ته چې دکې ناست یو چاول یې خورو یا چې دکې بل څه داسې د 100 روپو څیز خورو بیا هم ته وایې چې ښه خوراک پرې نه کېږي نو والله بس څه ووایو یاره بس دا ګیلاډیان نور ویشتل غواړي ځکه چې دا والله حالات یې خراب دي یو د بل حالات خراب دي یو دې داسې کار کوي نو خامخا موږ ته نو زموږ زړه ته هم دغه میلاوېږي درد میلاوېږي که نه داسې نه دي پکار دا دي چې څنګه ګیم کوي دې ته پکار دي چې ګیم وکړي او د پاکستان لپاره یو ورلډ کپ راوړي زموږ دا امیدونه یې د دې نه خلکو ته ډېر غټ امیدونه دي خو دې نه کوي پته نه لګي چې ولې نه کوي یاره بس اوس د ملک مړه اړه مې وایي که نه چې غوټ دې ورولم ورشه تپوس ترې وکړې چې دا ولې نه کوي والله چې مړه وروستې خو به مې ورته تپوس ورته کړی میچ چې ګورې که نه په شوق ګورې چې کله کرکټ ته ناست یو دوی میچ بیري جذباتي کېږي نو والله خامخا زړه م راپاسي نو چې دې میچ بیري پاکستان هغه وخت یې څه غواړي نو بس یم چې دا ټول مې ویشتی وي بس څه شي پلونه په لوټن نه بس دا یو دغه دی یو کلاشنکوف دی ورپسې راغستی او ټول طرف پټیزان ته ټول یو ټول دې ویشتی نه نه د ویشتو کار مه کوه احمد راغله او نو بس خامخا سړي له غوسه ورځي که نه یار خدای دې مونږ ټول د داسې حالاتو نه وساتي نو شکر بس شکر به باسو مړه په هر ټایم باندې بس د دې نه د خدای نوره نه بدله امین 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 ډېره مننه کور وده ستړی مه شئ وعلیکم سلام څنګه یې ستړی نوم دی او د کوم ځای ما روح الله نوم نو پېښور اوسېدونکی یم ښه د پېښور اوسېدونکی او جی تېره شپه چې دی پاکستان کرکټ میچ بیا وبایله او جی بس دې باره کې به مونږ دا ووایو چې کم لاس وکټ حارث رؤف چې کومه وکټه ورکړه سټمپ چې کوم دغه وشو که نو هغې باره کې امپیران چې کوم ني صحیح پرفارمنس یې ونه کړو یا خو دا امپیران چې کوم ني دا انډیا والا سره میلاو دي یا خو آی سی سی دپاره پکار دی چې یا دا رول چینج کړي ولې چې امپیر اوټ ورنه کړي او استاد چې دغه واخلي ریویو واخلي بیا ریویو مطلب څه دی ډي سی آر مطلب همدا دی چې کوم دا ټیکنالوژي دومره مخکې لاړه چې د دې د لاسه چې اوټ یا دغه پته ولګي نو دی بیا تاسو څه مطلب دی که نه دغه ښه دا راته ووایه چې لکه ته وایې چې امپیران انډیا والا سره میلاو دي زه ټیک شو دا یو پې هغوی وبایلو دا نور درې ولې وبایلل دې کې اوس مونږ څه نشي ویلی دې کې کپتان صاحب هم څه دغه دی ولې چې پرون
تا نواز لا ورکوو تا یې په دې افتخار له ولې نه ورکوو پکار چې تا سره دوه درې اورې دا کوم نفس دپاره لاس پرېښی وی نو تا ته وسپینرانو کې بیا دا 4 رن هېڅ هم نه وو ولې چې 50 بال 21 رنز پاتې وو دا تاسو کتلی شئ بېګا 50 بال 21 رنز پاتې وو هغه ډېر کم راله که نه لکه اخر کې 2 اور 4 رنز پاتې وو په دې کې تاسو پکارو افتخار پکارو دی نواز د ورکاور ولې چې لیفټ آرم بالر دی نواز نو کپتان صاحب ته دا دغه دی چې هغه هم څه دغه نه شي کولی پرفارمنس د پاکستان کرکټ ټیم چې دی ورځ تر ورځ چې دی لکه په مخې ته نه په شا روان دی څه وجه کیدی شي هغه دا وجه کیدی شي چې په پاکستان کې چې کم نه ټول شفارس روان دی د چا غټ اپروچ وي هغه مخکې تللی شي امام الحق څنګه انضمام په ځای دی انضمام لاړو امام الحق د ټیم نه لاړو که بابر دی نو هغه په خپل پرفارمنس باندې دی خو امام الحق مونږ افریقی والا چې کم نه ساوت افریقا والا هغه خپل کپتن کېنولی شي او مونږ پاکستان کې یو نایب کپتن شاداب خان نشو کېنولی نو امام الحق نشو کېنولی دا دغه د لاسه بس څه وکړي مونږ ته یو ملګري وویلې چې یاره دلته کې دوی بیا په پیسلو کې لوبې کوي که نه اوس مخکې دی یو ملګري خبرې تاسو اورېدې دوی بیا ډېر ښه ګیمونه کوي وجه څه ده دو پاکستان لپاره اصل کې گیم نه کوي یو خبره دو په لیګونو کې دغه لیګونو کې پیسې اخلي او گیمونه کوي نو دغه واجه موږ صدا وایو تاسو ته لیګونو لپاره دو تکړه دي چې لیګ کې پیسې زیاتې ورکوي هغه مطلب چې دوی پیسې اخلي په پیسو باندې گیم کوي چې کم ځای کې ورته پیسې نه ملاویږي د ملک او قوم دپاره دوی خیرخوا نه دي نه کوي گیم پرفارمنس نه کوي د عوام ورسره ډېر زیات جذباتي کېږي بس عوام پکار دي جذباتي شي چې ته سر په سر 2-3 میچه بیلې خامخا ته خپل بالنګ چینج کا بیټنګ چینج کا تاسو خو ډېر رول دي دغه دي نو کم سلیکشن چې شوی دی ورلډ کپ دپاره دا هم ډېر غلط شوی دی ته ورسره جذباتي شوی خو نه وې یاره جذباتي شوی خو نو خفه شوی ډېر زیات وم ولې چې پاکستان روټۍ دې خوړلې وه نه ولې نه روټۍ خو هغه روټۍ نه بعد خفه شوې روټۍ نه بعد خفه شو ولې چې میچ 10 بجې ختم شو که نه د روټۍ نه مخکې ولې نه خفه کېږي نو اصل کې میچ داسې دغه ته نه وتلی که نه میچ لا داسې مرحلو ده مونږ په 9 بجې روټۍ خوړلې وه او میچ تللی و 10 بجې تقریبا 9:30 بجې ختم شوی و صحیح شو ډېره مننه خوشحاله ستړی مننه شکریه ستاسو څه دې نوم دی او د کوم ځای شفیق مې نوم دی او سرمن اوسېدونکی یم تېره شپه چې د پاکستان کرکټ میچ وشو په ساوت افریقا باندې وبېله د هغې باره کې څه فکر یار کرکټ سره زما ډېر شوق شته هم نه دی او یقینا چې د خفګان خبره ده او په دې باندې موږ خفه کېږو ځکه زموږ لوبې ټیم دی او بیا چې داسې زموږ امیدونه وي او هغه داسې په اسانه وبېلي نو الله دې باقي میچونه ورته په ګټه نصیب کړي باقي خو زما په خیال څه پاتې نه دي हाँ वर्ल्ड कप वहाँ से बढ़ गया है मजा उम्मीद हम श्तरे भी आप फुल टीम बस हम मोहिनी टीम یو میچ بیله دویمه بیله دریمه بیله څلورمه بیله دې نه پس هم نو سپورټ خو همیشه پکار دی او بابر اعظم دا ویک کیپټنسي روانه دی نو پکار هغه دا چې هغه کیپټنسي نه چې کوم دی لاس واخلي او بل چاته کور کړي as a captain او د خپل چې کوم دی as a batsman performance باندې بیټسمنان بالران الراونډران د چا نه ډېر مطمئن نو زه خو وایم چې د ور اینډ اونلی بیسټ پرسنالټي د رضوان دی ماشاءالله یا په بالینګ کې چې کوم دی شاهین دی شاداب زما فیورټ دی د سټایل د وجې صرف د سټایل د وجې دا نور هم ښه دی خو بس سټایل یې ډېر فینټاسټیک سټایل بیټینګ لاین که زه وګورئ بابر اعظم ماشاءالله بیسټ دی او مار د ایډوانس وګورئ چې داسې شوق بیخي شته نه دی نور نه پېژنم بس دا فیمس پرسنالټیز دی په دې وجې یې پېژنم میچ ته په خپله باندې کښېنې میچ ګورئ sometimes کله کله داسې ډېر ټیم نه وي چې سړی دغه وي که نه شوق مې نشته ورسره ټیم مې شوق کرکټ ته چې ناست کرکټ په خپله باندې وګوري دوی یې بیلي یا د چا د خولې نه خبر شي جذباتي کېږي نو بیخي ایموشنلي داسې کېږو چې مطلب هغه بلیک میل شو که نه چې بیا راته بیا ځینې داسې وي چې هغه افغانیان هم پکې داسې وکړي چې مطلب دغه وکړي که نه فیغور غونده کې وکړي نو سړی بیا دغه خفه کېږو
یاره صرف د افغانیانو په پیغور باندې د خبرې نو ټولو باندې ما ورته وویل که نه او همیشه موږ چې کله خپل ټیم سپورټ کوو او د ټیم هغه باندې بس دا دومره میچونه دوی پرده پسې بایلل په دوی باندې د ملک او قوم ډېره زیاته پیسه لګي د دې نه بعد هم ته د دوی په حق دي نو که سوچ وکړي چې څونه دي د پاکستان دا نوم په دنیا کې برایټ کوي که نه دونه بل داسې فیلډ نشته دی دا خلکو غلط سوچ دی او خیر چې دا پیسې ورته لږې کمې کړي ښه دی چې دا نورې پیسې فلسطین ته ولېږي هلته کې جنګ شروع دی که نه نوم خو چې دی نوم څه چې د عوامو تاثرات دي څونه خلکو سره چې ما خبرې وکړلې هغې خو لکه چې څومره پورې ما د خلکو نه دا واورېدل نوم خو برایټ کېږي نه هغه د تورو پردو شاته روان دی ما خیر بس دا خو بس دغه دی که نه کله کله وي نور زموږ پاکستان وګوره شوی اختر غونډه کې افریدي غونډه کې ټاپ کلاس پلیئرز تېر شوي دي که نه انشاءالله بیا به یو ټیم چا خبره ویلکم بیک وکړي انشاءالله په نیکسټ میچز کې نیکسټ ټورنمنټس کې همدا یو ټیم و چې د دې نه د خلکو ډېره زیاته تمه نو بس باقي نمبر 1 ټیم دی او انشاءالله وي به بس دې ورلډ کپ کې داسې پرفارمنس خو نه شو او موږ ورته دوا کوو انشاءالله چې کمینګ ټورنمنټس کې هغې ښه پرفارمنس وکړي اوس هم دا ټیم نمبر اوس خو بس لکه لاندې نه دی خو زه الله دې خیر وکړي الله دې بیا فرنټ نه راولي امین ډېره مننه خوشحاله څه دې نوم دی او د کوم ځای یم نوم مې درویش دی یم د یاقوتو اوسېدونکی رحمان بابا تېره شپه چې پاکستان میچ وبایله په ساوت افریقا باندې هغې باره کې څه فکر لرئ یاره ساوت افریقا باندې چې کوم میچ وبایلی د بیالات خو نه خو بس قسمت سات نه ورکوي که نه زموږ ټیم خو ماشاءالله ډېر خواري وکړله ډېر محنت یې وکړلو بل یو څو غلطیانو د هغې په وجه بل یو غلطي دا وه که نه چې کم از کم د شهنشاه حارث رؤوف او وسیم جونیور د دې یو اور لاس دپاره پکار و که نه چې هغې لاس دپاره پرېښی و خو هغې اورونه یې ختم شو نو به د هغې په وجه وبایلل ګینه چې فست بالر وی بیا دا سکور نه شو کېدلی خامخا به وکټ تللی وه په دې میچ کې خو زه دوی غلطي وکړله په نورو میچونو کې ولې نو بس نور میچونه هم داسې وګڼه که نه چې څنګه دې کې غلطیانې وکړې داسې هغې کې هم غلطیانې وکړلې دلته نه خو چې تلل نو ټیم نمبر 1 و اوس هلته چې کوم دی ټیم نمبر 0 پاتې شوی دی یار خو موږ به بیا هم دا دوا کوو ولې چې زموږ ټیم دی زموږ کلاړیان دي موږ به بیا هم دا دوا کوو چې الله پاک دې په دوی باندې چې کوم دی کم از کم ورلډ کپ نه ګټي نو سیمي فاینل خو لوبول پکار دی که نه خو هغې لپاره مشکل دی که زیا ورته پینډ شي نو زما په خیال هغې سره خو مخکې څه آپشن بل پاتې نه شو که نه شته دی نه څه چانسز جوړېږي لکه څنګه چې موږ هر یو ورلډ کپ کې ویو که نه چې که دا ټیم وبایلې نو پاکستان ته چانس جوړېږي که دا ټیم وبایلي پاکستان ته چانس جوړېږي نو کېدای شي چې همدا ځل همدغه رنګې وشي نو څه فکر لرئ چې یاره دا ورلډ کپ به راوړي انشاءالله امید د الله نه پکار د دومره بیلات باوجود زمونږ ټیم اکثر له چې کم دی که نه پیله کې کمزوری وي که نه بیا بعد کې ښه کېږي انشاءالله الله به خیر کړي مړه موږ به د الله ته سوال کوو بقایا کار د الله دی پوه شوې هلته کې انډیا کې هم خلک ناست دي په مندرو کې سوالونه کوي لګیا دي د نورو مذهبونو خلک هم ناست دي هغوی هم سوالونه کوي لګیا دي تاسو به پکې هم چې دې سوالونه کوئ موږ به پکې هم سوالونه کوو که زمونږ پړه کې څوک وي هغه سپورټ کوو که نه صحیح شو څه د خیال دی دا سوالونه دا دعاګانې به رنګ راوړي انشاءالله زمون خو شکر الحمدلله الحمدلله وایه مون خو شکر د مسلمانان یو او د هغې خو عنوان یې خو هسې تشې بوتانو ته سوالونه کوي که نه او مون خو شکر الحمدلله مونږ مسلمانان یو زمونږ خدای شته دی زمونږ پیغمبر شته دی الحمدلله او انشاءالله زمونږ دعاګانې به هم قبلېږي مونږ به ډېرې دواګانې ورته کوو ولې چې د یو کس دوا وي که نه هغې کې بیا هم څه شک شبهې چې یا به قبوله شي خو چې ټول مخلوق ورته دوا کوي نو بیا پکې خامخا د یو نه یو به قبول شي انشاءالله امیر صاحب دا راته ووایه چې کله کرکټ ګورې جذباتي کېږي چې کرکټ ګورو دا زړه نه دی دا داسې یو ټک کوي که نه لکه نه محسوسېږي خو چې کله کرکټ ته ناست یې بېرته دا یو ټک محسوسېږي چې او زړه مې درزېږي پوه شوې چې کله میچ وبایلي او دا دومره جذباتي په هغه وخت کې د لاسه د څه غلط حرکت کېږي نه جي نه داسې څه نه کېږي خو نور خپه ښه ډېرې وي کنځلې ردې به دې ښه ډېرې وي زیاتې ردې به دې کم یو پسې وایي ټولو بجې
چې رانیزو بیا ټولو پسې وي ولې هلکه تاسو ولې داسې کار کوئ یار موږ دلته دونه دغه کې ناستې ته منې موږ دلته چای والا یم که نه زه چای راوړم دې مارکېټ ته که نه خو بیا ما ته اکثر خلک رینګ وکړي چای راوړه زه یو نه یو ټي وي ته ولاړ یم ولې چې هلته شوق هم دی که نه چې شوق هم نه وي په خپل کار به هم کولی میچ به هم نه کتلی خو بس څه وکړو په دې شوق اوښتي وو خپل هم بچپن نه کرکټ ښه ډېر کړی دی دا نه چې نه دی کړی خپل یې څو کاله کرکټ کړی دی ښه ډېر مې کړی دی د بچپن نه واله تر د 18-19 ساله پورې قلارې بس هم دا کرکټ هم کولو زموږ سره خوا کې سینټ کالج ډاک دی که نه که تاسو کتلی وي ډېر غټ ځای دی چې د پړه کې دا خواهش روشت شوی و چې زه کرکټ ټیم ته وځم نه 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 داسې نه بس موږ هغه ټایم سره بس گیم کولو داسې سره کې څه دغه نه وه څه فکر لرې که چېرته کې بچي دې شته الحمدلله که بچي دې دا شوق ولري چې یاره مونږ کرکټ ټیم ته وځو بیا پاکستان کرکټ ټیم ته مشوره به ورکوي ولې نه دا خو ډېره ښه خبره ده چې ملک دپاره وجنګېږي دا خو ډېره ښه خبره ده ولې به نه ورکوو ورته او موږ ورسره کوشش هم کوو موږ به هم ورته فټنس ورکوو چې هغه نور هم تکړه شي ولې چې دا خو ښه خبره ده او بقایا صحیح شو ډېره مننه خوشحاله اوسې کور ودان